د غزني نوې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي، وایي چې په دې ولسوالۍ کې کار نشته او که ورته پیدا هم شي د ټولې ورځې د کار په بدل کې یوازې 80 افغانۍ ورکول کېږي. هغوی زیاتوي چې تېر حکومت پر مهال د نوې ولسوالۍ لپاره هیڅ ډول پراختیایي کارونه نه دي شوي چې له امله یې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه د نوې ولسوالۍ څو تنه اوسېدونکو په ژواک ته وویل له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ان د یوې وچې ډوډۍ پیرلو توان هم نه لري. هغوی وایي دلته معمول ده چې 12 ساعته یعنې د سهار له 6 بجو بیا د ماښام تر 6 بجو پورې مزدور کار ته 80 افغانۍ ورکول کېږي، یعنې ساعت په 6 یا 7 افغانۍ راځي چې دا هیڅ هم نه جوړوي. د ورځې په 80 افغانۍ لګیا یوه ټېله ولو ولکه مزدوري راته پاتې. حکومت هم کار غواړي چې کار راته برابر شي. کارونه دي هلته کارونه نشته. له لرې ځایه راغلي وو هوټل کې ناست دا شپې کوو مړۍ په هوټل باندې خورو خرڅې کوو. کارونه نشته، کار نه درته پیدا شي. کار شته خو ارزاني د مزدونه سم نه راکوي. په 80 افغانۍ پوره ټېله ډبرو په راوړي ګزاره هم نه پکېږي. نو یا مزد را زیات کړي. دلته 2 ورځې کار په راکوي، بله ورځ وایي ځه چټي د کار نشته، 3 ورځې بیا بېکاره کړي. د نوې یو شمېر نورو ځوانانو هم ورته څرګندونې وکړې او له حکومتي مسؤلینو یې په یاده برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. ورته مهال د نوې ولسوالۍ یو قومي مشر محمد عبید هم په ژواک ته وویل چې په سیمه کې د بیکارۍ کچه لوړه شوې ده. نو کوم خلک چې دا کار کوي له دا مزدورانو سره د یو کومک وکړي په لحاظ د خدای بالکل بیخي داسې نفر کې ستاسې په میاشت کې نه دي تللي کار ته. هغه چې ولاړ شي په میاشت کې 200 روپۍ ورته میلاو شي. په 200 روپۍ به دوی څه ګزران وکړي. ټول غریبان وګوره دا وګوره چارګان بس هسې راسي ورو راسي ولاړ بس ماښام بیرته کور ته ولاړ شي، کاروبار نشته. دغه راز په غزني کې د اقتصادي چارو یو کارپوه حفیظ الله حکیمي په ژواک ته وویل په دغه ولایت کې ګڼ ځوانان د کار لپاره چمتو دي خو کاري فرصتونه محدود دي. دی وایي په دغه ولایت کې ځوانان د کار د کموالي له امله په لیگ مزد کار کوي. و جای از پروژه های تولیدی یا فابریکه های تولیدی اعمار شود تا بتانیم ما خود ما چیزی را برای خوردن و چیزی را برای پوشیدن و برای زیستن بیافیم. هغه زیاته کړه که چیرې حکومت په دغه ولایت کې صنعتي فابریکې فعاله کړي تر ډیره به دغه ستونزه ورسره حل شي. بل لور ته حکومتي مسؤلین هم وایي چې په دغه ولایت کې کاري فرصتونه کم دي. د غزني والي حافظ امین جان عمري په ژواک ته ویل که څه هم د نوې ولسوالۍ په ګډون په یو شمېرو سیمو کې خلک په بېلابېلو پروژو په کار بوخت دي خو دا کفایت نه کوي. اسلامي امارت خو کوشش کوي هلې ځلې شروع کړي دي چې دغه د خلقو ستونزې او مشکلات حل شي. یقیني ناوه د غزني ډېره لرې ولسوالۍ ده، تقریبا په 162 یا 3 کیلومتره کې شاوخوا راځي. نو خلق د چې د غریزه علاقه ده، نو د اسلامي امارت انشاءالله العزیز دغه کوشش ده چې د خلقو د کار زمینه برابره کړي. هغه د اسلامي امارت د مشرانو او نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د بیکارۍ د له منځه وړلو په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. د یادونې ده د غزني ترڅنګ د افغانستان په یو شمېرو نورو ولایتونو کې هم خلک کله ناکله له وزګارتیا شکایت کوي او ټینګار کوي چې حکومت باید ورته د کار زمینې برابرې کړي. وحید الله جمعزاده، پژواک خبري اژانس، غزني. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره